پینټاګون د افغانستان لپاره نوې د خطر ډک پلان اعلان کړ. سلام، وخت مو بخیر. د افغان پلس چینل تازه ویډیو ته ښه راغلاست. بشپړ راپور په دغه ویډیو کې. د امریکا د ملي دفاع وزیر ښاغلی لوید اسټن وایي چې دوی په هر حالت او هر صورت کې په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. لوید اسټن په خپله یوه بیانیه کې ویلي چې په افغانستان کې هوایي ځواک له لارې بریدونه ترسره کوي او د دې لپاره د طالبانو څخه اجازې ته اړتیا نه لري. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان لپاره د نورو هیوادونو څخه د دوی الوتکې په دې هیواد کې د بمبار لپاره کارول کیږي. امریکا په داسې حال کې په افغانستان کې د ترهګرۍ سره مبارزې لپاره د خپل هوایي ځواک کارونې د پلان څخه پرده پورته کوي چې طالبانو څه موده وړاندې د دې هیواد څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان فضایي حریم ته باید داخل نشي او د افغانستان د خپلواکۍ درناوی وکړي، مګر امریکا ټینګار کوي چې د ترهګرو ډلو لپاره هیڅ ځای خوندي نه دی او دوی خپل هدف په هر ځای کې تعقیب او له منځه وړي. په افغانستان کې د نوي حکومت د راتګ وروسته هم ځای ځای په اسمان کې امریکایي الوتکې لیدل کیږي، په ځانګړي ډول ډرون الوتکې. تېره اونۍ هم د خوست ولایت څخه داسې راپورونه خپاره شول چې د امریکا بې پیلوټ الوتکې د دې ولایت په اسمان کې لیدل شوي دي. د ځینې ناباوره سرچینو د خبر له مخې طالبان وایي چې د دوی مشر ځکه نه راښکاره کیږي چې د افغانستان فضا د دوی په بشپړ کنټرول کې نه ده. په دې اړه مو خپل نظریات سره شریک کړئ. دا و د دې مهال تازه ویډیو. تر نورو تازه ویډیوګانو مو په لوی رب سپارم.